بسم الله الرحمن الرحیم. نیرو اناتومی یا عصبي اناتومی دغه ویډیو هغه سټوډنټس لپاره ده چې په لومړي ځل نیرو اناتومی یا عصبي اناتومی کتاب خلاص کړی وي او مطالعه کوي. دغه ویډیو کې به موږ عصبي اناتومی یو څه نه څه در وپېژنو. نیرو کلمه اشاره ده نروس سیستم یا عصبي سیستم ته. اناتومی ته وایي، یعنې په عصبي اناتومي کې موږ د عصبي سیستم اناتومي لولو. یعنې دا به تاسو ته دا در وښایي چې زموږ په وجود کې عصبي سیستم چیرته دی، عصبي سیستم څو برخې لري، دماغ چیرته دی، دماغ څو برخې لري، دماغ له څه شي نه جوړ شوی دی، سپاینل کارډ نه کوم نروز راوتلی دي هغه څنګه تللی دي، څومره نروز دي، کرینیل نروز څومره دي، څنګه سایر لري، مثلا آپټیک نرو څنګه تللی ده، مثلا ټرایجیمینل نرو څنګه تللی ده، سایر یې څه ډول ده، کوم مسلز یې سپلای کړي دي، کومې ګلینډز یا غدې سپلای کړي دي یا اروا کړي دي. نو عصبي سیستم به تاسو ته بشپړ معلومات درکړي دي. عصبي اناتومي به تاسو ته کمپلیټ انفارمیشن درکړي د عصبي سیستم په اړه. It is the study of structure and function of nervous system. عصبي اناتومي موږ ته د عصبي سیستم سټرکچرز په اړه معلومات راکوي او د عصبي سیستم فنکشنز یا د وظیفو په اړه معلومات راکوي. یعنې موږ په عصبي اناتومي کې د عصبي سیستم د جوړښتونو په اړه خبرې کوو چې عصبي سیستم له کومو جوړښتونو جوړ شوی او د هغه جوړښتونو فنکشنز یا وظیفې څه شی دي. اصل کې د نروس سیستم یا د عصبي سیستم فنکشنز موږ په نیرو فیزیولوژي کې زده کوو، خو دلته موږ ځکه د نیرو اناتومي سره فنکشنز لیکلی ځکه چې دا لږه ناممکنه خبره ده چې کله موږ د عصبي سیستم جوړښتونو په اړه خبرې کوو هلته یې دندې یا وظیفې یاد نه کوو، ځکه چې څو پورې د هغه سټرکچر وظیفه در ونه ښودلی شي نو بیا کانسپټ نه کلیر کیږي. مثلا که زه اوس وایم چې آپټیک نرو دی، سایر به یې زده کوي خو آپټیک نرو څه وظیفه لري دا مهمه خبره ده. دا به تاسو ته نیرو اناتومي عصبي اناتومي درښایي. مثلا سیریبرم یا اکبر دماغ د دې ټول سټرکچرز په اړه، فولډز په اړه، گایرس او سلکسونو په اړه به عصبي اناتومي دا در وپېژني. خو اوس دا گایرسونه څه فنکشنز لري، دا کارټکس څه فنکشن، سینسري کارټکس څه فنکشن لري، موټر کارټکس، اډیټري کارټکس، دا مختلف ډوله سټرکچرز دي، د دې فنکشنز به هم موږ ته عصبي اناتومي راپېژني. د دې وجې نه موږ نیرو اناتومي له نیرو فیزیولوژي نه نشو بېله کولی. نو سټرکچرز او فنکشنز یې په یو ځای وایو. نو عصبي اناتومي موږ ته د عصبي سیستم د جوړښتونو او د عصبي سیستم د هغو جوړښتونو د وظیفو ترمنځ اړیکې راښایي چې دا سټرکچر څه وظیفه لري. لکه اډیټري نرو څه وظیفه لري، ویسټیبولو کوکلیر نرو، فیشیل نرو څه فنکشنز لري اینډ سو آن. عصبي اناتومي کې موږ د عصبي سیستم مایکروسکوپیک سټرکچرز پلس مایکروسکوپیک سټرکچرز په اړه هم علم ترلاسه کوو. یعنې دغه عصبي اناتومي ده چې تا ته به دا در وپېژنې چې په عصبي سیستم کې کوم ماکروسکوپیک سټرکچرز موجود دي، کوم مایکروسکوپیک سټرکچرز موجود دي. اول راځو ماکروسکوپیک سټرکچرز. ټول هغه جوړښتونه چې هغه لوی وي، په عادي سترګو باندې د لیدو وړ وي، دې ته موږ ماکروسکوپیک سټرکچرز وایي. مثلا سیریبرم اکبر دماغ دی، دا په سترګو لیدل کیږي خو دا څو برخې لري، کوم فولډونه پکې دي، دا به موږ ته عصبي اناتومي راپېژني. همداسې پونز دی، همداسې سپاینل کارډ، همداسې نروز دي. دا نروز هم لیدل کیږي د یو نري پړي په ډول، لکه آپټیک نرو دی، سپاینل نروز دی، کرینیل نروز دی، مجموع کې دا هم لیدل کیږي. نو ټول هغه سټرکچرز، ټول هغه جوړښتونه چې په عادي سترګو لیدل کیږي، لوی وي، د عصبي سیستم اړوند جوړښتونه وي، دا به هم موږ ته نیرو اناتومي عصبي اناتومي راپېژني. دویم شی مې لیکلی مایکروسکوپیک سټرکچرز. مایکرو کوچني ته وایي، سکوپ لیدلو په معنا دی. یعنې ټول هغه سټرکچرز یا جوړښتونه چې په د عصبي سیستم اړوند وي خو دومره کوچني وي چې په عادي سترګو د لیدو وړ نه وي، موږ یوازې د مایکروسکوپ په واسطه لیدلی شو. لکه نیورونونه، نیوروګلیل سیلز یا ګلایل سیلز دي، سپورټینګ سیلز دي، اسټروسایټس وغیره پکې دي، ایپنډایمل سیل دي، مایکروګلیل سیلز. دا بیا د عصبي سیستم مایکروسکوپیک جوړښتونه دي او دا به هم موږ ته نیرو اناتومي راپېژني. نو عصبي اناتومي موږ ته د عصبي سیستم لوی جوړښتونه چې په عادي سترګو برېښي دا هم راپېژني او کوچني جوړښتونه چې په عادي سترګو نه لیدل کیږي مایکروسکوپ په واسطه لیدل کیږي، دا به هم موږ ته عصبي اناتومي یا نیرو اناتومي راپېژني.
رزو نروس سیستم یا عصبي سیستم د اناتومي له نظره موږ په دوو برخو ویشلی ده. یو ته موږ نومر کړی سنټرل نروس سیستم، بل ته موږ نومر کړی پیریفرل نروس سیستم. سنټرل نروس سیستم مرکزی عصبي سیستم CNS، پیریفرل نروس سیستم محیطي عصبي سیستم یا هم PNS. اول خدا چې CNS ته CNS ځکه وایي خدا د وجود په سنټر منځنۍ برخه کې دی. دویمه خبره ده چې څومره معلومات چې حاصلیږي عصبي سیستم یې ترلاسه کوي، دغه CNS دی، دغه مرکزي عصبي سیستم دی چې د ټولو معلوماتو په اړه پروسیسینګ کوي، انټیګریشن د معلوماتو کوي، معلومات سټور کوي او هغه یو مناسب ځواب جوړوي. دا ټول کار یعنی پروسیسینګ کوي په عموم کې. د دې وجې نه د سټرکچر ته موږ سنټرل نروس سیستم وایو. په دې کې شامل دی برین او سپاینل کارډ. دماغ او سپاینل کارډ ته موږ په ګډه مرکزي عصبي سیستم وایو، ځکه دا دماغ او سپاینل کارډ د وجود په مرکز کې دي او څومره مهم پروسیسینګ معلوماتو باندې چې کوم قسم پروسیجر کېږي دا هم CNS کوي. پیریفرل نروس سیستم یا محیطي عصبي سیستم څه ته وایي؟ دې لپاره ما یو لنډ سټرکچر اخیستی، دا دې ته لږ وګورئ. دا یو فرضي جوړښت دی، دا برین دی او د سره موږ سپاینل کارډ هم رسم کړی ده. نو دا CNS دی، خو دا د وجود سنټر کې ده. بل PNS کوم عصبي سیستم ته وایي؟ هغه عصبي سیستم چې له محیط نه یا له وجود نه معلومات راټولوي، وړي سنټرل نروس سیستم ته. دغه اعصاب، دغه سیستم چې معلومات یې CNS ته راوړل، بس دې سیستم ته موږ وایو PNS یا محیطي عصبي سیستم. او هغه ټول معلومات چې له CNS نه برین او سپاینل کارډ نه ځي د وجود په طرف باندې، د اطرافو په طرف باندې، دغه سیستم ته هم موږ پیریفرل نروس سیستم یا محیطي عصبي سیستم وایو. یا په لنډ ډول دې ته محیطي عصبي سیستم ځکه وایي ځکه دا داسې عصبي سیستم دی چې له مرکزي عصبي سیستم نه راوتلی ده، اطرافو طرف ته لاړ ده، د وجود سطحي برخو ته، ژورو برخو ته، اپر لیم ته، لوور لیم ته تللی. د دې وجې نه د کمپلیټ سیستم ته موږ بیا پیریفرل نروس سیستم وایو یا محیطي عصبي سیستم ورته وایو. یعنی دا په محیط کې موجود دی، د وجود په محیط کې. موټر نروس پیریفرل نروس سیستم بیا د وظیفې له مخې موږ په دوو ډلو ویشلی، یو سنسري PNS دی، یو موټر PNS دی. سنسري PNS حسي محیطي عصبي سیستم. نو په لنډ زده کوئ، حسي محیطي عصبي سیستم هغه محیطي عصبي سیستم ته وایي چې له وجود نه یا له چاپیریال نه، له محیط نه حسي معلومات راټولوي، وړي CNS ته، مرکزي عصبي سیستم ته، داسې PNS ته، داسې محیطي عصبي سیستم ته به موږ وایو حسي محیطي عصبي سیستم. دویم دی موټر PNS، حرکي محیطي عصبي سیستم. دا هغه عصبي سیستم دی چې له سنټرل نروس سیستم نه معلومات وړي، حرکي معلومات وړي د محیط په طرف باندې، د وجود د آرګنز په طرف باندې، کوم افیکټر آرګنز په طرف باندې. دی PNS ته بیا موږ وایو موټر PNS. دې لپاره چې سم پې پوه شئ یو اګزامپل ته ګورئ. مثلا که تاسې یو زمری وګورئ، شیر، لاین، کله چې زمری وکته د سترګو په واسطه دغه انځور اخیستلی کېږي، ځي سنټرل نروس سیستم ته. اوس دا د سترګو په واسطه چې د زمري کوم انځور واخیستلی شو، دا یو حسي پیغام و، دا لاړو سنټرل نروس سیستم ته، برین ته. اوس دا د کوم عصب په واسطه مرکزي عصبي سیستم ته لاړو، هغه عصب ته موږ وایو سنسري پیریفرل نروس سیستم. هغه عصب چې له محیط نه پیغام راواخیسته، مرکزي عصبي سیستم ته دا سنسري PNS دی. یا مثلا دا ما لاسته یو تیره شی دلته لګیږي، اوس د دې ځای نه دغه د تیره شي په اړه چې کوم معلومات ځي CNS ته، دا د کوم عصبي سیستم په واسطه چې ځي مرکزي عصبي سیستم ته، هغه عصبي سیستم ته، هغه نروس ته، هغه اعصابو ته چې حسي معلومات یې له وجود نه واخیستل، اطرافو نه یې واخیستل، مرکزي عصبي سیستم ته انتقال کړل، دغه عصبي سیستم ته هم موږ څه وایو؟ سنسري PNS. اوس کله چې دماغو ته راورسېدل، دا خو CNS ته مرکز دی، دلته به پروسیسینګ کېږي، دې باندې به عملیې اجرا کېږي چې دا معلومات څه ډول و، د معلوماتو په وړاندې باید څه ډول عکس العمل وښودلی شي. اوس کله چې د زمري په اړه انځور راغی،
CNS پروسیسنګ وکړو او یو ځواب یې درته جوړ کړو چې ګوره زمری خوړل کوي، زمری وژل کوي، د دې نه تیښته پکار ده. اوس به دا مرکزي عصبي سیستم یو ځواب جوړ کړي، هغه ځواب بیا د یو اعصابو په واسطه، نروس په واسطه انتقال کی د وجود سکیلیټل مسلز یا سکیلیټي عضلاتو ته، ترڅو سکیلیټي عضلات کار شروع کی ته منډه واخلي. اوس دا یو حرکي ځواب دی. دغه حرکي ځواب له CNS نه چې عضلاتو په طرف باندې لاړو، دا به یو عصبي سیستم لیږلی وي، دا به اعصابو لیږلی وي. هغه اعصاب چې حرکي معلومات له CNS نه د محیط په طرف باندې وړي، د وجود اطرافو طرف باندې وړي، کوم ځای کې چې ورته ضرورت وي هغه پیغام لیږلو ته، هغه اړخ ته یې لیږدوي. دې PNS ته به موږ نوم اخلو موټر PNS. یا که زه بل اگزامپل واخلم، مثلا دلته یو انسان وږی دی او دلته ورته غوښه ایښې ده، هډوکي ورته ایښې دي. دی چې کله د دې نه چې کوم بوی جګېږي هغه بوی دی حس کوي، نو د پوزې نه د حسي اعصابو په واسطه، د حسي سنسري نرز په واسطه دا پیغام یا دغه معلومات به ویوړل شي سنټرل نروس سیستم ته. اوس دغه اعصاب، دغه عصبي سیستم چې له پوزې نه د بوی په اړه حسي معلومات انتقال کړل CNS ته، دماغو ته، دغه عصبي سیستم ته زه نوم ورکوم سنسري PNS. کله چې دلته راورسه خو دلته به پروسیسنګ وشي چې دا د څه بوی و، څه رقم بوی و، مخکې مې دا بوی حس کړی و، نو مې حس کړی. هغې نه وروسته به CNS یو ځانګړی ځواب جوړ کړي، یو ریسپانس به جوړ کړي. هغه ریسپانس به داسې وي چې د حرکي اعصابو ته به یې ورکړي، حرکي اعصاب به راشي خولې ته، او خوله کې چې کومې د لاړو غدې دي هغه به سټیمولیټ شي، تنبیه به شي، انسان خوله کې به لاړې افراز شي. اوس دغه لاړو غدو ته چې کوم پیغام د مرکزي عصبي سیستم نه راغی، دا به د یو ډول حرکي اعصابو په واسطه راغلی. هغه حرکي اعصاب، هغه موټر نروس چې له سنټرل نروس سیستم نه معلومات وړي سلیوري ګلینډز ته، د لاړو غدو ته، ترڅو لاړې افراز شي. دغه عصبي سیستم ته، دغه نروس ته موږ پیریفرل نروس وایو، او دغه سیستم ته بیا موږ موټر PNS وایو. موټر کلمه ځکه ورکو ځکه دا یو حرکي پیغام دی، او د دې ځای نه چې ورځي هغه به سنسري PNS ځکه حسي معلومات وروړي. همداسې نور ډیفرنٹ یا مختلف قسمه اگزامپلز پکې دي. نو PNS یا محیطي عصبي سیستم هغه عصبي سیستم ته وایي چې د CNS نه راوتلی ده، د وجود اطرافو باندې ویشل شوی ده. دې ته PNS وایي. دوه ډوله ده، سنسري PNS اینڈ موټر PNS. اوس سنسري PNS کار دا دی چې حسي معلومات انتقال کی له محیط نه یا له جسم نه CNS ته. اوس دا سنسري دغه سنسیشن یا دغه حسونه چې سنسري PNS انتقالوي، دا حسونه دوه ډوله دي. یو دی سپیشل سنسیشن، بل دی جنرال سنسیشن. سپیشل سنسیشن خاص حسونه دي، لنډ ډول. ټول هغه حسونه چې زموږ وجود کې یو خاصه برخه حس کولی شي، د وجود هره برخه نشي حس کولی، داسې حسونو ته وایي سپیشل سنسیشن. دا 5 ډوله دي. مثلا ویژن، لیدل. اوس لیدل یو داسې حس دی چې د وجود هره برخه نشي کولی، وجود کې یو خاص ارګان دی لپاره لکه سترګې، د وجه نه لیدل یو سپیشل سنسیشن ده. اوس دا د لیدلو په اړه چې کوم معلومات انتقالیږي، دا به چې کوم اعصاب انتقالوي، کوم سیستم انتقالوي، ته به موږ سنسري PNS وایو. په دې طریقه به مرکزي عصبي سیستم ته رسوي. olfaction یا د بوی حس کول. بوی حس کول دا د پوزې کار دی، د وجود هره برخه بوی نشي حس کولی، د دې وجه نه بوی یو سپیشل سنسیشن دی. اوس د بوی په اړه معلومات به هم د حسي اعصابو په واسطه چې د محیطي عصبي سیستم برخه ده لیږدول کیږي به مرکزي عصبي سیستم ته. ګسټیشن د ذایقې حس کول یا د خوند حس کول، دا د ژبې په واسطه کې د وجود هر ارګنز نشي کولی چې ګسټیشن وکړي یا بوی ذایقه حس کړي، د دې وجه نه دا هم سپیشل سنسیشن دی. اوس د یو شي ذایقه حس کولو په اړه معلومات به هم د حسي اعصابو په، ځکه دا معلومات حسي دي، نو د حسي اعصابو په واسطه سنسري PNS په واسطه به راځي سنټرل نروس سیستم ته. هیرینګ، اوریدلو کار د غوږ دی. اوس د وجود هره برخه اوریدل نشي کولی، سپیشل ارګنز دي لپاره لکه ایرز، غوږونه دي. اوس دا د اوریدلو په اړه چې کوم معلومات دي دا به هم د حسي اعصابو په واسطه لیږدول کیږي CNS ته. همدا شی بیلنس، چې وجود کوم حالت کې دا ناست دی، ولاړ دی، روان دی، دا هم سپیشل سنسیشن دی، ځکه دا د بیلنس ساتل، توازن ساتل، دا د انر ایر داخلي غوږ کې د ویسټیبولر سیستم، سیمی سرکولر کنال کار، ډکس وغیره دا کار دی. نو دا هم یو خاص سنسیشن دی، یو خاص حس دی.
دا به هم د سنسري پی ان اس په واسطه راځي سنټرل نروس سیستم ته. دویم دی جنرال سنسیشن، عمومي حسونه. دا هغه حسونه دي چې زموږ وجود کې ډیری برخې حس کولی شي، مثلا تودوخه ده، مثلا درد دی، مثلا فشار دی، مثلا لمس کول دي. دا عام حسونه دي. مثلا که زه دلته تیره شي باندې زور وکم دا ځای م خوږیږي، که په مخ باندې وکم هغه ځای م خوږیږي، که په خپه باندې وکم دا هغه ځای م خوږیږي. یا مثلا که زه ورته د لاس ونیسم لاسونه م ګرمي، که خپې ورته ونیسم خپې م ګرمي، که مخ ورته ونیسم مخ م ګرمیږي. اوس دا تودوخه، دا فشار، دا درد، دا جنرال سنسیشنز دي، ځکه دا د وجود هره برخه حس کولی شي، نو ځکه ورته عام حسونه وایي. د عام حسونه بیا دوه ډوله دي، سوماټیک سنسیشن اینډ ویسرل سنسیشن. سوماټیک سنسیشن دا هغه حسونه دي چې د وجود د سطحي برخونه لکه پوستکي نه، سبکوټینیس ټیشو نه، هډوکو نه، مفصلونو نه، عضلاتو نه، پلو نه، لیګمنټس نه، د دې نه چې کله حسي معلومات انتقالیږي، جنرال سنسیشن انتقالیږي سی ان اس ته، دې ډول سنسیشن ته موږ سوماټیک سنسیشن وایو. ویسرل سنسیشن بیا د وجود د ژورو برخونه لکه غړي چې کوم آرګنز دي لکه انټسټاین، لکه کډني، لکه لیور، د دې نه چې کله حسي معلومات چې جنرال دي لکه درد چې انتقالیږي، دا به هم سنسري پی ان اس په واسطه سنټرل نروس سیستم ته راځي. نو په لنډ ډول داسې ده چې سنسري پی ان اس یا حسي محیطي عصبي سیستم وظیفه دا ده چې حسي معلومات انتقال کړي د وجود نه یا د ایکسټرنل انوایرمنټ نه سنټرل نروس سیستم ته. دا د سنسري پی ان اس کار دی. اوس کله چې معلومات یا حسي پیغامات راغلل عصبي سیستم ته، سنټرل نروس سیستم ته، مرکزي عصبي سیستم ته، اوس د دې مرکزي عصبي سیستم کار دا دی چې د هغه چې کوم معلومات راغلي د هغې په وړاندې یو عکس العمل جوړ کړي، یو ځواب جوړ کړي. دا کار دی سنټرل نروس سیستم دی. اوس چې کله ځواب جوړ شي، اوس دا به اجرا کېږي هم. دا چې اجرا کېږي نو حتما به دغه پیغام بیا سنټرل نروس سیستم نه بیرته محیط ته ځي. چې محیط ته بیرته ځي، وجود ته بیرته ځي، دا به هم د یو نرف په واسطه باندې ځي چې هغې نرفز ته موږ موټر نرفز وایو. نو دغه سیستم ته به هم موږ موټر پی ان اس نوم ورکړو. نو موټر پی ان اس کار دا دی چې حرکي معلومات له مرکزي عصبي سیستم نه وجود ته انتقالوي، د وجود کومه برخې ته چې په کار وي هغه ځواب ترجمه کړي، هلته به انتقالیږي. اوس دا حرکي ځواب به دوه ډوله وي، یا به وي سوماټیک موټر ریسپانس یا سوماټیک موټر نروس سیستم، یا به دا وي اټونومیک موټر ریسپانس. ګورئ کوم ځواب چې مرکزي عصبي سیستم جوړ کړي دا به دوه ډوله وي، یا به وي ولونټري یعنی ارادي به وي، یا به وي انولونټري یعنی غیر ارادي به وي. مثال سره ځانونه پې پوهیو. مثلا کله چې ته لیونی سپی ووینې، د دې لیوني سپي په اړه معلومات سنټرل نروس سیستم ته راایښي، ته وینې، بلکې دا چیرته غوریږي نو بیا د غوږونو په واسطه هم حسي معلومات راځي چیرته سنټرل نروس سیستم ته. سنټرل نروس سیستم به پروسیسینګ وکړي چې دا سپی خو غوریږي هم، ویم لید ببر هم کېږي. اوس به سی ان اس یو ځواب جوړ کړي، هغه ځواب به موټر ریسپانس وي. اوس دا موټر ریسپانس دوه ډوله دی، یا به دا ځواب ارادي وي یعنی موږ ویل ویش لاندې به وي، یا به دا غیر ارادي وي یعنی موږ به یې نه غواړو خو کېږي به. اوس ارادي ځواب به سی ان اس څنګه جوړوي، غیر ارادي ځواب به څنګه جوړوي. ارادي ریسپانس یا موټر ریسپانس به داسې جوړ کړي چې سنټرل نروس سیستم به یو امپلس ولېږي، یو پیغام ولېږي سکلیټي عضلاتو ته، تر څو سکلیټي عضلات تقلص شروع کړي، او بعضې عضلات به تقلص کوي، انقباض به کوي، بعضې به انبساط کوي، تر څو موږ رننګ شروع کړو، منډه شروع کړو، وتښتو. اوس دا تیښته کول دا یو موټر ریسپانس دی، خو دا ولونټري دی، ارادي دی، تا مرضي ده. که دا لیونی سپی دې ولیده یا د لیونی یا د زمری ولیده، اوس د دې په وړاندې ته تښتې او که درېږي، دا کار ستا دی. د دې وجې نه دغه موټر ریسپانس به موږ سره شوي ولونټري وي، او ولونټري موټر ریسپانس ته موږ سوماټیک موټر ریسپانس وایو. او دغه عصبي سیستم ته چې زموږ د وجود ارادي حرکات کنټرولوي، ځوابونه کنټرولوي، موږ ورته سوماټیک نروس سیستم وایو. نو موټر پی ان اس چې کوم ځواب راوړی دا هغه ځواب به یا ارادي وي یا به څه وي، غیر ارادي وي. که ارادي و دې ډول نروس سیستم ته موږ وایو سوماټیک نروس سیستم، یعنی عضلاتو ته پیغام لېږل، سکلیټي عضلاتو ته، سکلیټل مسلز ته، تر څو موږ کار ورنه واخیستلی شو، جنګ وکړو یا وتښتو.
دا سوماټیک موټر ریسپانس دی. نو ولونټری ریسپانس شو. همداشې موټر پی ان اس داسې ځواب موجود ته انتقالوي چې اټونومیک وي، خودکاره وي، انولونټري وي، موږ کنټرول کې نه وي. مثلا کله چې ته اوس دا لیونی سپی ووینې یا زمری ووینې، دې وخت کې د سنټرل نرو سیسټم نه یو پیغام ځي هارټ ته، زړه ته، او دې سره د زړه تقلصات کوي شي، د وینې فشار لوړ شي، هارټ ریټ لوړ شي، زړه ضربان ورسره لوړ شي، انسان ته ټکان پیدا شي، پالپټیشن. اوس دغه هم ریسپانس دی، عکس العمل دی، ځوابونه دي. اوس کوم موټر نروس چې دا ځوابونه تولیدوي، پیغام زړه ته راوړي، هغه به اټونومیک نروز وي، خودکار عصبي سیستم به وي، انولونټري ریسپانس به وي. ځکه دا خو تا ویل ویش کې نه دي. کله چې سړی وډار شي هغه وخت کې حتما زړه ضربان لوړیږي او فشار لوړ شي، ټکان، زړه درزا دومره تیزه شي چې انسان یې اوري. دغه ځوابونو ته به بیا موږ وایو اټونومیک ریسپانس. او کوم عصبي سیستم چې دغه غیر ارادي ځوابونه وجود کې تولیدوي، غیر ارادي عکس العملونه، تاثیرات په وجود کې پیدا کوي، دغه عصبي سیستم د اټونومیک نروس سیستم وایي. اوس دغه اټونومیک نروس سیستم بیا په دوه ډولونو ویشل شوی دی. یو ته وایي سمپتھیټک نروس سیستم، بل ته وایي پارا سمپتھیټک نروس سیستم. سمپتھیټک نروس سیستم هغه عصبي سیستم دی، هغه خودکاره انولونټري عصبي سیستم دی کوم چې موږ د جنگ لپاره، فایټ فلایټ لپاره، تیښتې لپاره او د ډار لپاره آماده کوي. نو کله چې موږ تاسې وډار شو، هغه وخت کې مو زړه ضربان لوړ شي، هغه وخت کې مو د وینې فشار لوړ شي، هغه وخت کې انسان یا تیښتې ته برابر شي یا جنگ ته ځان آماده کړي، انسان خولي شي. دا ټول کارونه د سمپتھیټک نروس سیستم دي. پاراسمپتھیټک نروس سیستم چې کله سټیمولیټ شي، دا به انسان ته سکون ورکوي، راحت ورکوي. نو چې کله ته د سپي نه تیښته کوې، هغه تیښتې وخت کې زړه ضربان، وینې فشار، تنفس، دا ټول زیات شوي وي، لوړ شوي، دا د دې سمپتھیک سیستم کار دی. خو چې کله ته کوټې ته لاړ شي او په آرام شي، هغه وخت کې انسان زړه ضربان هم ټیټ شي، تنفس هم ښه شي، وینې فشار هم ټیټ شي، خولې ملې هم ختم شي. اټ مینز دې وخت کې پاراسمپتھیټک نروس سیستم سټیمولیټ دی. نو پاراسمپتھیټک نروس سیستم انسان ته راحت ورکوي، سکون ورکوي. سمپتھیټک نروس سیستم انسان جنگ لپاره، تیښتې لپاره، د ډار لپاره آماده کوي. نو ممکن موږ سره سنټرل نروس سیستم نروس سیستم په دوه ډوله دی، سی ان اس، پی ان اس. پی ان اس بیا دوه ډوله شي، سنسري پی ان اس، بل موټر پی ان اس. سنسري پی ان اس کار دا دی چې حسي معلومات راوړي مرکزي عصبي سیستم ته. موټر پی ان اس کار دا دی چې له مرکزي عصبي سیستم نه حرکي معلومات ویسي وجود په اطرافو په اړخ باندې کوم ځای کې چې تاثیر پکار وي. دغه حرکي ځواب به دوه ډوله وي، یا به ارادي وي، که ارادي ورته سوماټیک موټر ریسپانس وای، که غیر ارادي ورته اټونومیک موټر ریسپانس یا اټونومیک نروس سیستم وای. اوس دا اټونومیک نروس سیستم بیا دوه ډوله دی، یو سمپتھیک دی، یو هم پارا سمپتھیټک دی.